زمونږ احتجاج جی د اډې د منتقلۍ په باره کې دی چونکې ټي ایم اے اے سی صاحب او ډي سی صاحب د کوټ حکم نه مني. کوټ ورته حکم کړی دی چې د دې مالکانو پیسې ورکوي، دوی د مالکانو پیسې نه ورکوي. د هغې دپاره دا یو غیر قانوني اقدام کوي. د سرکار ځای ختموي، پرایویټ اډې ته یې بوځي، پرایویټ اډه وله جوړوي. دا د سرکار دا ځای ختمیږي. زمونږ د بازار کې ډېر غټ نقصان کیږي جي. د دې اډې د ښایست د دې د ښکلا په ټول په دې مارکیټونو په دې ځایونو باندې ده. زمونږ دا خلک جي تاسو ته که یاد دي دا اډه چې دلته کې راووتل دلته کې هېڅ هم نه ول، دلته دا تش پټي ول. د دې اډې سره دلته کې د راتلو سره د خلکو یوه تمه پیدا شوه چې د سرکار ځای وشو، سرکار دغه وکړو. هغو موږ ته دا دغه کوو چې یاره پیدا ټوله سرکار ته راوځي، دا ځای زموږ د سرکار د ټي ایم اے جوړېږي. نو تاسو زموږ سره تعاون وکړئ، تاسو د مینګورې نه زموږ سره د سرکار د اډې ته راشئ. د هغې ځای نه سره موږ راغلو، دلته کې دغه شو چونکې مالکانو په دې باندې کیس داخل کړی و د ریټ دپاره. دوی ورته ریټ کم لګولی و، په هغې ریټ باندې هغوی په سیشن کې خپل کیس وګټو. دوی پې په های کورټ کې اپیل وکړو، په های کورټ کې هم هغو وګټو، په سپریم کورټ کې اپیل وکړو، په سپریم کورټ کې هم هغو وګټو. سپریم کورټ واپس دې ته راولېږو چې یاره د دې حساب کتاب صحیح وکړئ او دوی له دا پیسې ورکوئ. هغو راغلل، هغو خپل دغه وکړو. د دې متعلقه کورټ باقاعده حکم وکړو دغه ته سټیډ بینک ته چې دا پیسې دغه ته واړوئ، د ډي سی اکاونټ ته واړوئ او دې مالکانو له پیسې ورکوئ. دې پیسې نه ورکوي او دغه نه ورکوي، د کورټ حکم نه مني. نو موږ د دغې دپاره احتجاج دی. د نامعلوم ټایمه پورې بازار ټول بند دی، بازار ټول راوتی دی. که زمونږ دا درسي ونه شوه انشاءالله موږ به خپل بوک هړتال کیمپ ته اړو او بیا به انشاءالله د هغې نه بعد جیر بلو تحریکي. خو موږ په سخت په دې ته جوړ نه یو. په دې کې زه خپل د ملاکنډ ډیویژن جي او سی صاحب ته درخواست کوم چې هغوی په دې کې زمونږ په دغه باندې نوټس واخلي، د دې غریبو خلکو تپوس دې وکړی شي، د دې د ادرسي دې وکړی شي، د دې نه د دې د مزدورۍ د دې د دې ځایونو د حق نه اخیستلی کېږي. نو د یو کس په کې کروڑو روپۍ لګېدلي دي، د دې د معاشي قتل دې بند کړی شي. 30 تاریخ په دې کې چې حکم دی چې 30 تاریخه پورې د ډي سی اکاونټ ته روپۍ واړوئ. دې اوس دغه 30 تاریخ نه مخکې دا دغه کوي چې یاره موږ ځای خالي کړو. نو که تا ځای خالي هم کړو، دا ځای د مالکانو دی نه، دا مالک ته میلاویږي نه، دا د کې پي کې ګورنمنټ ته انتقال شوی دی، دا په هغو بس انتقال شوی دی. دا شی صرف د سراسر د اعلامۍ طرف ته روان دی چې دوی دا ځای اعلام کوي چې وایي دا ځای اعلام کړو، بیا به هم دغه اړوي، بیا به هم دغه ځای خو پرایویټایزیشن ته یې اړوي، پرایویټ کوي چې بل څوک دا ځای واخلي او هغه دوی له پولیس باندې ورکړي او دوی بیا پولیس باندې چلوي. میر صاحب جي زموږ سره باقاعده ولاړ دی. میر صاحب پرون هم موږ له راغلی، پرون قرارداد پاس شوی په کونسل کې چې اډه به دغې ځای باندې دوی له دې پیسې ورکړی شي او اډه د دې ځای نه منتقل کوي. نو میر صاحب هم زموږ سره ولاړ دی، صدر صاحب هم رابطه کوي موږ سره، هغوی به هم راځي، چرمینان به هم راځي. دا د هغوی ټولو تکلیف دی او دا ټول چې دي زما سره که تاجران دي، که ټرانسپورټران دي، که ډرایور کلنډر دی، که په هوټل کې نوکر دی، دغه دی، دا ټول د هغوی هوټران دي، ورکشاپونو والا دي. دا ورکشاپونو والا هم ټول ولاړ دي جي، تاسو په دغه کې راځي ورکشاپونو والا دي. نو دا ټول د دې ایم این اے ایم پي اے د صدر صاحب د چرمینانو د هغو هوټران دي. د هر حلقې نمایندګي پکې شته، د پوره ضلعې د تحصیل بابوزۍ نمایندګي پکې ده په دې بازار کې، په دې اډه کې. نو دغه به ټول انشاءالله راځي او د دې خپلو عوامو سره به ودرېږي که خیر